ملګرو کله چې تاسې ټچ سکرین ته جدا کوئ د موبایل نه نو کوشش وکړئ چې چاقو په څوکه یا د بل څه شي په څوکه باندې ونه کړی شئ. دغسې یو نری کاڼ پیدا کړئ او یا داسې پتری غونده کې وي چې د دې باندې چې کوم څلیښ لګېدلي هغه څلیښ به په دغه ذریعه باندې ورو ورو به ترې غوڅوئ او دغسې به یې ورو ورو به یې لرې کوئ. مخې ته ګورئ. ملګرو یوې خبرې ته هم فکر وي چې دا سپری چې کومه ده دا به ډېره زیاته پرې نه ووایئ چې دننه پرزو ته ورنشي چې نور موبایل ته کوم نقصان پېښ نه کړی شي. داسې استه استه په طریقه باندې به ورو ورو به دغسې دا به کوئ د خیره سره. داسې ورو ورو ملګرو ما ته پته ده چې انشاءالله دا ویډیو به تاسې خوښوئ، لایک کوئ به یې، سبسکرایب کوئ به یې، خو چې ګنګړی چې دی هغه درنه هېر نه شي، هغه به لازمي ووایئ. دغسې استه استه به لرې کوئ او کولی شئ چې د دې ټچ سره چې دی هم سکرین هم سره جدا کېږي، ستاسې خوښه. که چېرته سکرین صفا کوئ هغه طریقه هم زه تاسې ته ښیم چې سکرین څنګه صفا کېږي. که چېرته ټچ او سکرین یو ځای لګوئ نو ستاسې سکرین چې دی دا بیا فالتو ضایع کېږي. نو کوشش وکړئ چې صرف ټچ دغه کړئ او سکرین صفا کړئ، نو خرچه به هم در باندې ډېره نه راځي او هم به بچت وشي. اوس د دې موبایل چې دی صرف د دې ټچ مات دی، سکرین یې روغ دی، خو که تاسې غواړئ چې نه ټول بدل کړئ نو بدلولی شئ. تقریبا دغه 1800 افغانۍ به در باندې راشي، 1200. تاسې به چې دی موبایل به دغسې کېږدئ یا که دغه رقم شیسنۍ همداسې به هیټ به یې کوئ، ګرم به یې کوئ سکرین، نه به یې ډېر ګرموئ چې خراب نه شي، دغسې به یې ورو ورو ګرموئ به او بیا به یې په دغه سیم باندې چې دی نري تار باندې به یې دغسې ورو ورو به یې غوڅ کړئ نو لرې به یې کوئ. مطلب سکرین چې دی روغ رمټ دی، صرف ټچ چې دی ټچ مات دی. نو د سکرین څه رقم صفا کېږي هغه به هم زه تاسې ته وښیم او د لرې کولو طریقه هم وکتله. ملګرو مخې ته هم زه تاسې ته طریقه ښیم، خو تاسې دا طریقه هم ګورئ. ورسره زمونږ پښتانه چې دی ډېر زیات کم او دي چې په یوټیوب کې کار وکړي او ملګرو ته ښې مشورې ورکړي، طریقې ورته وښیي. نو دا چې دی زمونږ ډېر زیات کمزورتیا دی. بل دا دی چې مونږ عامې نورې د خلکو چینلې ګورو، خو د خپلو پښتنو چې کوم چینلې دي هغه مونږ نه سبسکرایبر کوو بخیر ډېر زیاته او نه لایک کوو. نو دا چې دی زمونږ ډېر زیات کمزوری دی. باید دا دی که زمونږ د پښتنو که اوس چېرته ما دا ویډیو جوړه کړله که دا ښیي که خوشي، خو زما خپل هغه د وس مطابق پورې مې چې دی کوشش کړی دی تاسې ته چې زه تاسې پوه کړمه. خو انشاءالله که چېرته ستاسې مینه او محبت و او انشاءالله زه به په آینده کې تاسې ته نور هم ښې ویډیوګانې جوړې کړمه او تاسې هم کوشش وکړئ ښې ویډیوګانې جوړې کړئ او اپلوډ یې کړئ او چې تر څو پښتانه ملګري ترې دې نه څه زده کړه وکړي، څه ترې یاد کړی شي. نو تاسې اوس کتلی شئ په یوټیوب کې چې دی د نورو ژبو هر رقم د څه شي معلومات چې وغواړئ ویې لیکئ پکې ری به شي.
که چېرته زموږ د پښتو په باره کې معلومات دې وکړو مطلب د پښتو داسې چینل نشته دی چې هغه موږ ته داسې معلومات راکړي. مثال په طور باندې یو سړی یو پخلی کوي، یو څه شی پخوي، ویې لیکه چې لکه دا څه رقم کېږي، نه شي کولی زده کړو. یا موبایل در سره وي چېرې د دې سافټویر مسله ده څه رقم کېږي، موږ ته پته نه لګېږي، یاره پته نشته دا به څه رقم کېږي. په نورو ژبو باندې موږ نه پوهېږو داسې خاص. نو انشاءالله تاسې کوشش کوئ چې دا چینل چې دی سبسکرایب کړئ او د صفا کولو چې دغه رقم طریقه ده دا تاسې وګورئ. پوه شولئ. او انشاءالله چې ډېر څه به هم زده کړي وي او زده به هم کوئ. او دا د کوم د سمسنګ او نور کوم داسې ماډل چې دی د دې د موبایلو هیڅ مستري له وړل نه دي په کار، صرف چې پیشکش او دغه در سره په کور کې خپله تاسې دا شی برابرولی. دا کوم هیڅ هغه پخواني موبایل نه دي چې په هیډ ګن باندې به هم ګرمولی او قهوه به هم ته نیوله او څه شی به هم پرې نه کوله. اورې یو شی به هم تر جوړاو بل به خرابېده. دا نه، د دې کیمره خراب شوله بس اټومیټیکه کیمره ترې واخله لرې که بله کیمره پرې دغه که. سکرین یې خراب شو ټچ سکرین، بس را لرې که کېږده. پوه شولې. اوس د دې نه بره چې دا ټچ هېڅ پېشتاونو څه شته ضرورت نشته پیشکش ته چېرې ته پیشکش تاو کې او د دې چې دی مثال موبایل ته پرې کولاو کې، صرف هیډ ګن باندې ګرم که او مکمل چې دی بس هغه ګرمېږي ښایسته، بس اسانه طریقه باندې نري پتري باندې به یې ورو ورو بس هغه ترې اړول کېږي او هغه چې څه وخت کې ترې واړاوو نو تاسې کولی شئ اوس دا سکرین چې دی دا اوس تاسې وینئ دا سکرین چې دی اوس وګوره څومره ښایسته صفا، څومره بالکل لکه اوریجنل صفا، اوریجنل خو دی خو لکه دومره صفا شو چې ته به وایې چې بالکل د پاکټ نه چې دی نوی راایستل شوی دی. نو اوس چې دی د دې دپاره مې چې دی دا د وسلین غونده کې دا مې پرې ووهلل. نو د دې دپاره چې دی اوس به دا د ټچ سکرین پرې ایښودل کېږي، تاسو ته ګورئ چې څه رقم دغه کېږي. ګوره ښه ګوره. کوشش به وکړئ چې دا کم دا غوړ غونده کې چې دی دا مکمل په دې سکرین داسې خور شي. ښه دا سلیخ مکمل دا غوړ سلیخ چې دی دا داسې خور شي چې تر قنجونو پورې ورسېږي چې منځ کې هوا ایساره پاتې نه شي ملګرو. ښه د دې ته هم فکر وي. ګوره یا در سره کم بیټرۍ در سره وي، ما ته پته ده چې هر کس سره داسې دا دغه نشته دی، دا چې دی دا د نوکانو د رنګ ښېګڼی دی د هغې په رڼا په ذریعه باندې چې دی دا ګورو. خو لیکن تاسې به چې دی کولی هم شئ چې همداسې ورکوټ لیزر غونده کې برق در سره وي د هغې رڼا لکه شنه غونده کې رڼا یې داسې یو بدل رنګ رڼا یي، مطلب صحیح شوه، سپینه رڼا یې نه وي. نو په هغې باندې بیا داسې ورو لایټ به بند کړئ، په هغې باندې بیا چک کوئ چې څه رقم منځ کې چې دی هوا پاتې شوې ده که نه ده پاتې شوې. ملګرو زموږ چینل به سبسکرایب کړئ او ورسره به چې دی د ګنټې علامه ووهئ چې تر څو نوې ویډیوګانې راځي او تر تاسو در ورسیږي او څه ترې زده کړئ. او الله دې وکړي چې تاسو څه ترې زده کړي وي. دا دی بالکل روغ رمټ شو ټچ او اوس به انشاءالله زه بیا تاسو ته چک هم کوم ویې ګورئ. دا سټیکر هم پرې لګېدل چې هم دا د مخې ته د کیمرې دپاره سټیکر دی او ورسره چې دی د لاندې د بټنو دپاره هم سټیکر دی او ورسره سلیخ دی چې هغه اټومیټیک هلته چې دی بالکل فټ بند راشي. دا بالکل وګورئ ملګرو، نه پیشتاو ته ضرورت شته، نه بل چې شته، هر څه یې دغه شولو. اورئ نو بیا تاسو چې دی دغه رقم به کلک کړئ. که دغه رقم څه شی در سره نه وي کلیپ یا نو تاسې به څنګه چل وکړئ. نو خیر دی لږ تکلیف به وباسئ، د دواړو لاسونو دا د ګوتو څوکو باندې به یې داسې